یو ده د امت تربیت ته ضرورت دی او دا نبی تربیت مربی دی او هغه په دې وخت کې د امت پرې دی او په بل طرفونه دی ګرځي کله په یو غوجل کې کله په بل غوجل کې خدا د هغه خلکو خبرې دي چې هغه به دلیل لګي دی او هیڅ دلیل دی خلکو سره شته نه دا وفات شوی دی په دې کې بعض خلک په خبره باندې پوه نه شو هغه د شی ویلې لکه چې زمون خیال د رسول الله د شی ویلې سل کله ورسره په قیامت راشي فقيه عبد الله بن عمر په دې کې ناسو فقيه هو ځکه چې فقاهت انسان نصیب کېږي په دې باندې چې یو بسړي کې تقوای بل به خلکو سره زیات تعلقات نه لري بل د انسان قوي ایمان او د قشانه قوي عمل د زړه کې رڼا او عمل کې رڼا د دین اهتمام او د دین بصیرت دا په دې کې موجودونه ملګرو له ویلې چې د محمد رسول الله د خبره مقصد دا نه دی چې سل کله ورسره قیامت راځي ذکر قیامت علم یوازې چاله دی الله رب العزت لري دغه خبره مقصد دا چې څومره ملګری بدی ځکه دا بسل کله ورسره ګور وفات کیږي دا به ژوندۍ پاتې کیږي نه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره ذکر کړې د حدیث په تشریح کې وې د ماخصن منځنه ورسره دا خبره کول دا د خلکو د زړه اورانه مګر کچرته ملمي یا دینی مجلس یا د خپل اهل او عیال سره سره لګي سو منعت بنئ د زړه اورانه دا اکثر خلکو د زونه وران دي لیکن پر مرز باندې پوي نه دي قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د عمر بن الخطاب نه دا خبره نقل کړې ده عمر شبری رو خیر سره وي هغه انسانان وال چې ماخصن منځنه ورسره هغه د مجلسونه کول دا خلکو به وال عبد الله بن مسعود فرمایي وکړه د ټولي دنیا د علماو د علم سره راجمه کې په وته کې کېده او د عمر بن خطاب د علم په بل ته کې بیا د عمر شوی علم پیدرون شي دمر وشت عالم او دمر په انسان ځکه چې انسان به تهجد له برابر د عمر صلی الله مقصد دا چې تهجد سره وکي او تهجد باره کې دا مخکې ویل شوی و سره بزان کې تقوا راولي د سورې کهف د ورسنی آیتونه او د قیلولې اهتمام وختي و د کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې سړی ځان ډېر وسړی نه کی د مؤمنانو سره کینونه لري خوراک او سحق زید ونه کی د آخرت سوچ په ځان باندې مالی جرمانه د الله نه دعاګانې مجاهده زید جمانه ځان ساتل د خبرو باره کې به علماء دا خبره ذکر کړي چې دا وختي و د کېدل نو کله خوب جایز او کله ناروا د سار منځنه ورسره د نور خطر نمخ کې د دینه به سړی ځان وسړي تقریبا شپږ آیتونه او درې احادیث پرې کړي به د مسبکین منځنه ورسره مخ کې قیلوله د سنت طریقه د رسول الله فرمایي قیلوله کوي د شیطان ځمن قیلوله نه کوي حسن بصری ورس لاړو بازار لا د دولس بجو کې داخله ګرځیدل قسم بالله چې د خلکو د شپه خراب نه ده په تهجد سو وخت د مسبکین منځنه ورسره مازیګر نمخ کې دا خوبم جایز دی د مازیګر نو ورسره د ماقام نمخ کې نو بعض خلکو دی لغیل الله منه د انسان د دماغ به خرابېږي خو لیکن دا تجربه ده د ماقام منځنه ورسره ماخصن نمخ کې خوب څنګه دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې سړی چرته اراده د تهجد لري او د په دې وخت کې دا خوب کې نو ان شاء الله سو منعت بنئ و الا ک تهجد اراده لري نو به خوب مکو بلکې ماخصن منځ وکړي نو ورسره به وخت ود کېږي دا مسله دراله پدې کې عرباس رسول الله فرمایي چې رسول الله یو تقریر وکړي خطبه راکړه او دا رکه منځنه ورسره چې سر منځنه ورسره یې مسبکین یې مازیګر یې ماخصن یې ماقام او دغه خطبه ویلې ظرفت منها العيون چې خلکو د استرګې مشي وبې دي ووجرت منها القلوب او د خلکو د زونه مشي وره پیدل یې ملګر ورته ویل یا رسول الله لکه جدا د شه خدای په معنی روح خطبه ده لکه وسړي هغه چې سره ډېر دی چې تمنه لري دغه جدای مسله په دې وخت کې راځي نو طبعا هغه باندې حالت راشي تر کله چې موږ جدا کېږي او رسول الله سره د ملګرو ډېر چې تمنه و دشي خبري موږ له وکړه چې موږ په دین د اسلام باندې ثبات او برقرار پاتې شو دا ډېر نشه خبره ده په دین د اسلام باندې انسان له ثبات هغه وخت کې نصیب کېږي چې د الله سره سره مینه ولري شوی خو پرې ده د خلکو سره نرمي وکي د مؤمنانو سره د کافر په مقابل کې سختي jihad سره وکي فی سبیل الله د دین په اړه کې د چانه يرونه کې ظاهر او باطن برابر کې او د قشان د محمد رسول الله تابعداري وکي الوسطیت د افراد او تفرید نه کار والی کې څه اخلاق او احسان بزن کې پیدا کې قران کې سوچ کې د قران په تعلیماتو کې باغی واقعاتو کې خپل ځان له تربيت ورکې د قران او سنت په تربيت باندې د نیکانو خلکو خاله ورش مستقبل د اسلام وګڼي د کافر په دها هو باندې سره دوکان شي د دنیا د انعامات او د آخرت د انعامات ته مولوی نبی بدل صحبات راشي رسول الله ویلي وته سو بزن کې اول تقوا پیدا کړي د تقوا معنی لغوي او دغه معنی اصطلاحي او دغه مثالونه دغه مراتب او دغه فائدې تقریبا په درسونو کې بار بیان شوي دي او مخکې دا ویل شوی به په دې خبرونه سره ځان وساتي د فحشا نه ځان وساتي د کبایرونو ځان وساتي چې په کوم ځای کې رب العالمین خپکیږي نه الته خپکیږي اجرېګه با چې کوم ځای کې تعالی امر کړي الته اجرې کوا عمل کوا ورسره یریږي چې الله رد نکي دا تم ساته چې الله به قبول کړي د ټول مؤمنانو احترام ساته او د قران او سنت تعلیمات فلوا د مباحات نه ځان ساته د طاغوت نه ځان ساته د حرام نه ځان ساته د خپل جبد الله په ذکر باندې آباد ساته د رسول الله بشروانیګا
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دوری منصور کې به تفسیری مسله د هدل للمتقین لاندې لیکلی ده د کفر نه ځان ساتلو د ګناه نه ځان ساتلو د اشتباهي شیونو ځان ساتلو د مباحات نه ځان ساتلو او د قشن اخلاص په څنګه پیدا کول د مراتب د الله د انعاماتو تمه په دنیا کې او د الله د انعاماتو تمه په آخرت کې د الله د عذاب نه په دنیا کې یره او په آخرت کې یره د قیامت حساب کتاب یره علم د قران او سنت او د الله نه حیا د الله د انعاماتو شکریا قوي ایمان دا د اسباب دي چې بسړي کې په تقوا پیدا شي دوی موردوي چې ګوره خبره به د خلکو معنی د امیر طاعت بکوي اگر که تاسو باندې امیر او غلام ولې نشي او به د شی ویلې زما ملګرو که تاسو کوم یو ملګری باندې ژوند راشي ورسې پراخه پاتې شي د څه اختلاف وګورئ د رسول الله په وخت کې اختلاف نه و د ابوبکر شه په وخت کې نه و د عمر شه په وخت کې نه و د عثمان شه په وخت کې پیدا شو د علي شه په وخت کې زیات شو د ورسره ډېر انتهاء زیات شو فرق به پیدا شو اختلافات جهمیه او فلانه او روافض الملل والنحل کې عبدالکریم شهرستاني به تفصیلی مسله ذکر کړی دا چې دا څوک په کومه طریقه پیدا کړو دا چا پیدا کړو يهود څومره خاري به خلکو باندې وکړه ملګرو له ویل شي علیکم بسنت ګوره په دې وخت کې چې اختلاف تاسو ختموي په څه به ختموي زما په سنت څه مطلب د رسول الله په وخت کې چې کوم کار شوی هغه دین دی باغې باندې اختلاف ختميږي او چې کوم کار اتند شي اوس موږ تاسو نه کوو ځکه دا د اختلاف د فرق لمن وهل دي امام مالک شه فرمایي وې د رسول الله سنت شې دی لکه د نوح عليه السلام کې شته چې کوم سړی وروخته هغه نجات مند کې څو چې تفات شو هغه غرق شو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله في غاص الاحفان کې لري دي د امام مالک څخه نقل کړی دی وې د اخر د امت اسلام په هغه څه باندې کېږي چې په کوم باندې د اول د امت اسلام شوی د اول د امت اسلام په څه باندې شوی قرآن او سنت باندې شوی د زموږ اسلام په قرآن او سنت باندې کېږي به ویل د خلفای راشدینو په روان شي چې کوم احادیث د رسول الله په وخت کې هغه غیر معلوم دلته به سره معلوم شي دلیل نه بده چې خلفای راشدین د رسول الله سره په مخالفت او ټکر کې قصد نه دی راغلي ایدو تابعداري وکوي او دی باندې بخلو لګوي منه کلک مضبوط بدانه شي بن نواجس ځکه قیمتي شي ځان څوک اخلي هغه سره مضبوطی لاس او دلیل په دې خبره باندې چې سنت وګوره د ایشاره لپاره څوک بریدینه بلار د پاره او د مور د پاره او د شیخ د پاره او د استاد د پاره او د بلشي د پاره دی ورته ویلي بدعت نه ځان ساتي ځکه دا ګمړی دا ټوله ګمړی دا ګوره په ور کې به وګورځي چې کله دا تقریر وکي محمد صلی الله علیه وسلم لاړو د احد په طرف باندې حدیث کې راځي کله مودع یې ګوي کې دغه په معنی کوله د هغه ژوندو سره او د قشند د مړو سره او ژوندو ملګر باندې وګرځي د مړو قبرون لمبرغه احد کې به دوه طریقې دي یو ځکه حمزه صاحب او مصعب ابن عمر دي او دغه نه لږ چوڑانه به سړی لاړ چې تقریبا د 500 نیولې تر شپېدو پوری شهیدان اته دفن دي اته کله ورسې په دې ملګرو باندې جنازه وکړه او دا ورته ویل چې قیامت کې به زستانو لپاره سفارش کوم اولی مرتضی ویلی و دلیل نه بده چې په دې باندې جنازه کې دي دوی عبد الله ابن عمر باغ چې کوم وخت د دوست جنازې راتلو او هغه په تفوت شو نه بیا به دغه په قبر باندې جنازه کوله خاص کر دا موجوده زمانه جنازي چې د په ملوټونو سکندونو باندې سړی خلاصینو په کار دا چې یو کس سړی باندې جنازه وي او دا خبره ته معلومه شوله چې دې جنازې په واسطه باندې انسان د غرونو په اندازه باندې خیر دی قبر لور دنه نه کوي لکه یو بلار له امور له الله دومره انعامات ورکړي ودا د کما وستا یو نیک بچو هغه تر دعاګانې کولې دغه د وجه مدار کړه د قبر عذاب په دې باندې ختميږي دا مخکې ویلو چې د قبر عذاب لپاره هغه د شغولي ته شي میته ځان نه ساتل شرک او کفر کول منځ نه وخت کول قضا کولی به او د سمنس کول زکات نور کول زنا کول عمل د قوم لوط کول او زنانه د نارینه سره ځا مشابه کی زنانه د نارینه سره ځا مشابه کی د رسول الله ملګرو لکنزل کول وینا کول او عمل ور باندې نه کول مخه مخه په شایبونه لګول په شړی باندې ټیکسونه خصل په قبرونو باندې میتیازه کول دا قبر عذاب سره راولي او ختمي په سورې ملک باندې خاص کر په شهادت باندې په درودونو باندې په صدقه باندې د مؤمن په جنازه باندې وغيرها دا مسل بیان شوی و دلیل به دی باندې چې تکرار په جنازه کې کله وشي سم منعت نه یو دا چې رسول الله په یو شابه جنازه وکړه په تیار کې یو قبر وکنه شو د پون شو پختنه وکړه چې دلته څوک بیګا وی یو سړی مرشي یو څوک مرشي موږ دې کې دا دفن کو وی ولې زمونه خبره ولا ویش په موږ کتاب سره پاسه بو د پاسه به جنازه وکړه مسعود احمد وغيرها کې روایت چې رسول الله کله وفات او ابوبکر صاحب خلکو پختنه وکړه چې صورت حال دی الله نبی وفات دی دستی ملګرو ور باندې جنازه وکړه 15 سره کسان پر رسول الله جنازه کړي ملائکه به وکړه ارڅو ورتلو دغه نو ورستا یو بل روایت کې دا راځي چې مان الله ثار کې حمزه رضی الله عنه رسول الله ور باندې جنازه وکړه حتی په دې جنازه کې ور باندې و تکبیر وکړه یو کړه دې به وکړه سلور او به ور باندې وکړه وو یو بل روایت کې دا راغلي دي شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله فالمحلات دریم جلد شپږ سو درې شمبر صفحه کې لیکلي دي وی عبد الله ابن عمر ویل چې د عاصم شیخ قبر کوم ځای کې د عاصم شیخ دا ورور وې دلته ور پاسه به جنازه وکړه علي شیخ د قشن تکرار په جنازه کې کړي دي
انس ابن مالک تکرار په جنازه کې کړی دی علي په بل جنازه کې تکرار وکي د خیسمن نقل چې په موسی شریف یو شابه تکرار وکړي نو معنا دا که سړی چې تکرار د جنازه وکړي نو ان شاء الله سو منعت فاقي کې نه وي خو لیکن همیشه عادت جوړول پکار دي ځکه رسول الله په قبرونو باندې مو تاسو جنازه نشي کولای او دا غره ملګرو کني کانو خلکو به جنازه کړو باقي اکتفا وکړو کني وکړي زړه دې نو منل چې دا به څنګه کړي به دوباره کچا به وکړو سو منعت ان شاء الله دې بار کې نه دا مسله چې وکړو بیرته راغی مسجد نبوي له کله چې راغی درې خبرې دې ملګرو له وکړي یو خبره ورته دا وکړه چې تاسو نه مخکې لاړم کوثر کې بسره به ګورو دویم زه تاسو باندې شهید يم شهید دا من د دین د اسلام تاسو نه بالکل تشریح کې زه تاسو باندې کوي کوم چې تاسو ما امت ته او درې مرته ویلې قسم په الله زه تاسو باندې نه یریږم چې شیطان به تاسو